بسم الله الرحمن الرحیم. نن به موږ تاسو وایو چې یاره دغه اکسس لیست څه ته ویل کیږي. رونو تاسو ته ما دوختم ویل چې د اکسس لیست موږ د دې دپاره استعمالوو چې کله وغواړو چې په یو نیټورک کې صحیح ده یا دوه نیټورکه دي موږ سره د یو نیټورک نه بل نیټورک ته مطلب ډیوایسونه کنیکټ شوي دي. زه غواړم چې هغو باندې زه بندیز ولګوم او هغه ما څنګه کې اکسس نه کړي. نو موږ ته پته ولګېده چې دا ACL access control list چې دی دا موږ ته مطلب یو سیکیورټي برابروي، موږ محفوظ کوي چې که څوک تاسو وغواړئ چې هغه دې تا کمپیوټر ته مخکې لاسرسی لرلو خو اوس یې پې بندو، مخکې لرل خو اوس همغه یې پې دي کومه خبره نشته، خو اوس زه ورته وایم چې اوس ته زما کمپیوټر ته لاسرسی نشي لرلی او ده سره چې نیټورک یې څومره دي دا نور که 10 کمپیوټر ویشل وي دا دې وکړي خو دوه یا درې یا یو زه پې بندوم. که چېرته مکمل راوټر باندې تاسو بندوئ مکمل ډیوایسونو باندې نو راوټر آی پي به درته ورته ورکړي، راوټر آی پي ما سره دا صرف وند که نو هېڅ یو ډیوایس د دې سره نشي کولی چې دې سره کوم کمیونیکیشن وکړي، دوی به خپل کې کمیونیکیشن کوي او خبره ختمه. زه غواړم چې د جلال آباد نه په کابل کې مطلب دوی دواړه ما کنیکټ کړي دي، دواړه برانچونه دي، د دوی ترمنځ ډیټا سینډینګ او ریسیوینګ شي. خو د کابل نه د احمد په نوم کس چې دی د دې ځای نه زه بلاک کوم او د دې سره زه یعنې هېڅ نه غواړم چې زه دې سره ډیټا کمیونیکیشن وکړم. دا نو د خیر دی وي دا په جلال آباد کې دي، یو ولایت دی، یو سویچ سره کنیکټ دی، خو زه دا نه غواړم چې دا ما سره کمیونیکیشن وکړي. دا ډېر مهم پروتوکول دی، یاد وساتئ. راځئ زه به اوس یو لیب ما تیار جوړ کړی دی رونو، نو زه راځم څه شی به وکړم دا خو به زه ډیلیټ کړم مکمل. ښه دا ختم کړئ. نو راپیانې همغه یې پیانې په تخته چې څنګه کنفیګریشن دی همدغسې درته کوم ټرمینل ته راشه اوکې ته همغه یې پي ده، پکې بل شی نشته، دا کابل دی. انیبل کا ټیکه INT ګیګا 0/0/0 دا دغه پورټ دی، دغه پورټ راخلم همغه اول خبرې او اوس خبرې ټول یو خبرې دي. دا انټر کوم آی پي اډرس ورته ورکوم، آی پي اډرس ما سره چې دی 10.0.0 ته ورته کلاس سی ورکه کلاس بي ورکه دا لږ اسانه دی په دې خاطر یې ورکوم 255.0.0.0 انټر یې کړه ورته ولیکه چې نو شټ ډاون خبره ختمه شوه اکزیټ شه د دې ځای نه. اوس ورته ولیکه چې NT سیریل پاتې دی که نه دې ته به هم زه آی پي اسین کوم. نو سیریل چې دی 0/1/0 آی پي اډرس ورته ورکړه چې دی 1.1.1.1 سبنیماس چې 255.0.0 او ورته ولیکه چې کلاک ریټ ما سره څو دی دی کلاک ریټ ما سره دا 4.0 دا پکې سټنډرډ دی. کلاک ریټ څه دپاره استعمالوي چې دغه ډیټا په څومره وخت کې د یو ډیوایس نه بل ډیوایس ته انتقال شي. انټر یې کړه ورته ولیکه چې نو شټ ډاون. په دې کې خبره ختمه شوه. یوازې ریپ پکې کنفیګر کوم ریپ راځم راوټر ریپ څه شی راوټر ریپ. اوس ګوره د دوی ترمنځ کمیونیکیشن شوی دی خو ګوره ډیټا نشي انتقالولی. زه چې ډیټا په انتقالوم په چا باندې ریپ په واسطه باندې. نو زه ورته وایم چې راوټر ریپ انټر یې کړه نیټورک ورته ورکړه 10.0.0.0 بل نیټورک ما سره 1.1.1.1 نیټورک پاتې شو. نو تاسو به ورته ولیکئ چې نیټورک 1.1.1.1 انټر یې کړه بس خبره ختمه. بیا راشه دغه بل کې ورژن پاتې شو. ښه نو زه به آفرین دا اوس ګوره ډېر مهم خبره ده چې ورژن که ما ورته ور نه کړم بای ډیفالټ 1 وي خو شاید یو څه ستونزه باید ولري بې لري. ښه ورژن 2 خبره ختمه. دې کې به کنفیګریشن کړی ښه نو دا به زه لرې کړم ختم به یې کړم صحیح ده. دا خو ختم شوی و که نه نو دا به زه چې کړم دا به زه ټرمینل ته راشم او دا به کیدای شي دا ما سیف کړی نو زه به بل کار وکړم. زه به رایټ اریز ولیکم اریز مطلب دا صفا که د انویریم نه بیا څه وکړه ریلوډ یې کړه تا ریلوډ نو بس خبره ختمه. نو دا به ما سره اوس څنګه کي ریسټارټ شي صحیح ده متوجه شي. ګورئ دا اوس ریسټارټ حالت کې دی کمپیوټر یعنې موږ اوس ورته نوي آی پي اسین کوو صحیح ده.
خاصه به راشم دلته ورته ولیکم چې نو انیبل کنفیګر ټرمینل دا ورته کې هاسنیم څه شی دی ما سره هاسنیم دا جلال آباد دی بیا ورته ولیکم چې ان ټي ګیګا 0/0/0/0 آی پی ایډرس ورته اساین کا آی پی ایډرس څه شی دی ما سره 0.0.0.1 سی شو سرمت شه 255.0.0.0 انټر وکړو شټ ډاون خبره ختمه ایگزیټ شته دي ځنه ان ټي سیریل 0/1/0 آی پی ایډرس ورته اساین کا آی پی ایډرس څه شی دی 1.1.1. ایڈریس ورته ورکو ایڈریس آفرین 1.1.2 سلامت شه 255 اشمتا ودنه شي او نو شټ ډاون ځکه دا ډي سي د کلاکریټ ته ضرورت نه لري ایگزیټ شه راوټر ریپ ار پروتوکول نه استفاده کوي او اس پی اف نه کوي ریپ نه کوي ایچ جی ار پی نه کوي خدا اسانه ده هغه ته به ول کار ماس کوي ری دا شین ورته کوي دینه تیریږي بس دا ورته انتخاب کوي ایگزیټ د دې زنه خبره ختمه شو کنه وس راځم د دې ترمنځ کمیونیکیشن وشو کوونه شو وس راځم یو دوه ډیوایسونه نور اضافه کوم کنټرول سره 1 او دې شو 2 او راځم د ترمنځ بس دغه کیبلینګ مو کوم کنټرول سره بدونی سم او دا د دې سره وصل کا دا د دې سره وصل کا سکیپ بټن وا دا دې طرف ته کش کا دا دې طرف ته او دا دې طرف ته ها نو زه راځم دلته آی پی ان خو ما سره نشته دی زه راځم دلته به آی پی ان د تاسو کما کنټرول وی او دا ما سره 3 دی سی شو یا 2 دی دلته کلیک او دلته کومه خبره نشه کنټرول وی کا او دا څه کا دا 1 سی شو دا 2 خدا دې ما سره کنه تیار نو زه راځم دام ګورم چې آیا دا 2 دی کنه دا مینس کې کمپیوټر باندې دا 2 دی دی باندې بندیز لکوم هم دی کمپیوټر باندې دا ډول دی وسلی یو سره ستونزه نشته دی اوس ټول وسل دي کوم ستونزه خو نشته آی پی تراشه کنټرول وی کا او ورته ولي که چیرې دا څلور کا کلیک او د دې ته ګیټ وی ورته ورکا ګیټ وی د راوټر آی پی ښه د راوټر آی پی ته څه ویل کیږي ګیټ وی ویل کیږي خبره ختمه اوس ګوره رونو د دې ځنه زوس دا پینګ بکیږي کنه ډیټا بزی کې باندې زی بالکل بزی ورته چې پینګ کراتا 10.0.0.1 اول بالکل ریپلی ډیسټینیشن انریچبل دی وای ښه دلته ریپ مې په دې کې وکړو وګورئ کنه دلته ما ریپ نه دی کړی نو چې ما ریپ نه وي کړی نو دا خو بیا ډیټا نشي تللی راځم زه دلته راوټر ریپ وبخښئ جرپي نه دی راوټر ریپ دی ما سره انټر یې کړی نیټورک ورته ګوره ومولیدې چې ډیټا نه ځي ولې نه ځي ځکه چې دغه ریپ یو د ریپ څه دپاره استعمالېږي دا یو پروټوکول دی چې د یو ډیوایس نه بل ډیوایس ته ډیټا سینډ کوي ګوره ښه نیټورک ورته وکړه چې 0.0.0.0 سره ما 255.0.0.0 انټر یې کړه ښه څه شي ستونزه ده ښه بالکل سنرماس نه لري آوټسټینډینګ نو زه ورته ولیکم بل نیټورک او ورته ولیکم چې 1.1.1.2 انټر یې کړه دا اوس جی ار پي یا دغه نه دی او اس پی اف سیده او اس پی اف کې نه ښه ورژن ورته ولیکم چې ورژن 2 دا ډېر مهمه خبره ده بس خبره ختمه اوس به ریپلی ورکوي که به نه ورکوي بالکل به ورکوي هماغه آی پي ګوره اسین بالکل ماته به اول ریکویسټ ټایم اوټ راځي بیا به څه شی راځي ګوره انریچبل اوس نه لیکي چې زه ټچ یم ګوره نور به ریپلی راځي څنګه وروسته شوه ریکویسټ ټایم اوټ ښه راځه دې بل نه پینګ کوي کمانډ پرامپټ ته او راشي دلته ورته ولیکئ چې پینګ کراته 10.0.0.2 څه کې پریښی نه دی که نه بالکل ریپلی راځي څه مشکل نشته دی ښه راځه دې کې وګورو دې کې به ریپلی راځي که به نه راځي پینګ کراته 10.0.0. بالکل به راځي 2 دا دی ریپلی راغله راځي ښه دا بیا ډیوایس کې فرق بیا به دا ډیوایس ورته بدلوئ ښه زه بیا هم یو ځل ګورم چېرې راځي که نه راځي ګوره ریپلی راځي که نه دا بعض وخت کې دغه ستونزه لږه وټ کې تاسو یو کار وکړئ هغه صفحه بیا سی کمانډ پې نه اپلای کېږي نو بالکل راځي تاسو څه ګورئ ښه زه اوس بندیز په چا باندې لګوم خبر یاستئ زه اوس بندیز په دغه منځ کمپیوټر باندې زه اوس بندیز لګوم
او زه ورته وایم چې دا باید ما سره انریچیبل شي او دا اوس خو ریچیبل دی که نه ډیسټینیشن هاست زه اوس راځم په دې باندې ودرېږم او کمانډ پرمپټ ته ټرمینل ته راځم او ګوره اوکې په ګلوبل موډ کې به ودرېږئ اکزیټ شه د دې ځای نه ګلوبل دی که نه دلته مې ګلوبل لیکلی ورته ولیکئ چې اکسس لیسټ څه شی اکسس لیسټ سره 1 ډینې 1 کوم یو که 2 ورکړی 3 ورکړی هر څه ورکړی دا یو نمبر دی یو مشخص کول دپاره 1 ورته ډینې دا څه شی که د دې مخنیوی وکړه الاو اجازه ورکړه ډینې مخنیوی وکړه پارمیټ هم اجازې ته وایي زه د کوم 20.0.0.2 د دې 2 وه که 1 وه د دې 2 وه که نه ورته دا باید ما نیټورک ته داخل نه شي بندیز مې په ولګول انټر یې کړه چې مې کړ ډېر اسانه په دې باندې بندیز ولګول دغه 2 باندې ګوره د دې چې دی مطلب دا خیر دا 2 هلته واړه دا دې ته راواړوه کومه ستونزه پکې نشته نور سره څه وکړمه ورته مې اکسس لیسټ نور څه شی دی ما سره 1 دی دا ورته پرمیټ اجازه ورته ورکړه چا ته پرمیټ یعنی دې ته څنګه دی ایري ته هر یو ته اجازه ورکړه دې نورو ته خبره ختمه انټر یې کړه ستونزه شته بس د دې نه وسوځئ اوس ورته وایي چې آی ټي سیریل 0/1/0 انټر یې کړه دا ان دی که نه که اوټ دی دا به ان وي ښه زه به ورته وایم چې څه شی اکسس ګروپ ان به کړمه که مې اوټ کړه هغه بیا په ګیګا کې راځي نو زه به ورته ولیکم چې اکسس وبخئ اکسس ښه څه شي ته ما وکړه ښه آی ایم ټي سیریل نو زه به ورته ولیکم چې اکسس آی پی اکسس ګروپ آی پی دلته مې پی نه ده لیکلې دلته به تاسو آی پي ورسره ولیکئ ښه آی پي اکسس ګروپ څه شی 1N نو دا وګوره دغه 1 به ټول کې استعمالوئ ګوره ښه دلته مو 1 ورکړه دلته مو 1N نو دا به انټر کړئ د ان چې ورنه کړئ بل به کوم راځي اوټ به راځي ګوره شفټ سره کوېشن مارک بټن ووهئ ان اوټ مطلب که چېرته ما دا دوخته ته شی کې د ویډیو ډېره اوږده نه شي که چېرته ګیګا نو مونږ به اوټ لیکو که چېرته دغه سیریل مونږ به ان لیکو صحیح ده ښه زه به څه ورته ولیکم چې ان انټر یې کړه چې که انټر یې کړه خبره ختمه اوس به څنګه وي هغه به اکسس کړی شي نه به شي کولی نو راځه دا اکزیټ خبره ختمه اوس راشئ دا مې بندیز مې په دې لګولی اوس راشئ اوس ورته وایم چې دا راته پینګ که کوم یو یعنې دغه یو ډیوایس سره دا پینګینګ نه شي کولی ولو که تاسو راشئ دلته یو بل ډیوایس راوړئ بل ډیوایس هم ورته راوړه دا دی ځکه چې زه به د دې لیول برابر کړم هسې نه چې تاسو په زړه کې څه شی راشي چېرې دا خو یو 2 کمپیوټر دي دا هم وصل شو او راځم دې ته به زه آی پي ورته ورکړم آی پي ډیسکټاپ ته راشه آی پي کنفیګریشن ته راشه ورته ورکړه چې 10.0.0.3 خو که نه 4 ورکړه ورته مشکل نشته دی دا کاپي که کنټرول سی او دا کنټرول وي که کنټرول وي او دا ورته 1 که ځکه دا راوټر ده اوس ما څنګه وکړه چې مکمل د دغه ډیوایسونو بندیز مې په دې باندې ولګولو زه اوس راځم همدې کمپیوټر ته ورته وایم چې راشه دلته ټرمینل ته اوکې که وبخئ پرمپټ ته راشئ او ورته وایم چې راشه دلته ماته پینګ که راته څه شی پینګ که راته 10.0.0.1 څه شی وایي unreachable بل پکې پینګ کوي ما هیڅ دا به ورسره کمیونیکیشن نشي کولی څه شی وایي بل کنیکټ ورسره 4 که نه څه شی وایي unreachable او د نور ما بندیز نه دی لګولی اوس ورته وګورئ اوس دې ته وګورئ ښه دې کمپیوټر ته راغلم متوجه شه کمانډ پرمپټ ته راغلم اوس ګورئ ورته وایم چې پینګ که راته 10.0.0.1 څه شی وایي دا بالکل ریپلی دی ته په ډیټا ځي خو دا بل چې دی دی به ما بندیز ولګول ما ورته ته به نشو داخلی دی ورته وایم چې دغه بل دا ته اکسس که یو چې اکسس که ټول به اکسس کېږي ښه فور پکې و که نه ها بالکل ریپلی راځي اوس دی بل نه بالکل دی نه به هم ځي ولې ما خو په دې باندې هم بندیز نه دی لګولی نو راشئ دلته کلیک که بالکل ریپلی ځي که نه ځي
اوس مو لیده دې ته ویل کېږي اکسس لیست کنټرول. نو ګوره رونو موږ دا د سکیورټۍ لپاره استفاده کوو، د امنیت لپاره استفاده کوو. صحیح ده؟